سلامونه نیکیل احترامات ملګرو بدرمان ما امید نشټول به خشاش وشاش جناب نن رغلیو د غرونو غیر شپیر تاسو سیندری کتلې شي نو جناب ډیر خسته هوندور شان سیندری د کلی ول ځوانان هم را خوشی دي او د بل ځوان سکوم دي سره لاسګاډي وتی کسو لاسګاډي سره ونه بریک الکټریټ کار کوي نو جناب دیته زو پاتې نه پیوس دا نما شاور کړي دي سي انټرنیشنل باندې نامه لري ها او سره د غیر شپیر ډیر خسته هوندور شان سیندری هم دي او صبح مخکې اول به سو چمبہ ګولو ته یو شعر وایي چمبہ ګولو ته سو زړې ګولو ته سو نو جناب رغلیو نو ټاله ول اوس م سٹارټ کوم بل لګ پېټرول بچا ته هم پکار دي دا خپل پوي نو چړانی دی خیر بهر حال بریک بټیټ ساتو نو جناب اوس په حال رواني چمبہ ګولو ته او دا د کلی ملک دی او دا یو گاډه را خوښه دی نو ډېر خسته خوندور شان سیندری دی او تاسو ته یاد دی سوري زوشه د هنګو د سرکی د ایرګر علاقو کې نو ډېر خسته خوندور شان برونه هم شروع برونه هم وشو نو موسم سکوم دی یو پډبل خایست خوندور دی نو جناب د دې شروع شو د چمبہ ګولو حدود نو خلکو د ګورو س چمبہ ګولو روډ سره صورتحال دی او علاقہ څنګه دی او څنګه ترقی کړي دی کا مګشه وختینی زړې سیستم دی او فی الحال هم تر حال کو دا غنم وغیرہ وغیرہ کړلی دي او خاص غنم لگه شوی دی نه خیر برونه خاص کرنو هوس بار حال برونه شروع دی او جناب دادی چمبہ ګولو روډ څنګه گزارا هو گئی نو دادی فرست موړه نو کلی کې راشي د موړو راج وی نو موړه کلی کې ونه ګورې نو بس زه هاین زیرا هغه د کلی سو خانش یعنی چمبہ ګولو کې فرست موړه رااله نو موړه پکار اندې کا پکار نه دی خو پاکستان ان کې قانون کې اوس پر موړه نشته خو خیر بهر حال لکه مړی سکوم ذکر مخته موړه نه نو هغه یې سیاره د لونی پاتې نه پیګوس صحیح سان د اخر کار چمبہ ګولو حدود ته انټر کېدولې نو جناب دا یو دی بلا موړه نو اوس د موړو راج سٹارټ کېدولې دی نو جناب خوشی او دیارتا خسته خوندور شان پټی دیارتا غنم ځای په ځای دي او ځوانان هم دي ځکه او مون بوړي دا سره چوکي وا وختینی شان نو جناب د ځکه یو بل موړه را ورسیده نو موړو راج ہے نو اخر دیارتا د پټی مټی دیارتا نو جناب د فرانت کې کوم دی د چمبہ ګولو سیول هسپتال دی ته پاتې نه پیګو صدا اوس کلاو دی کنه یا څو وخت مخکې کلاو خیر بهر حال نو دیان ته یو سیول هسپتال هم شته نه دا جناب دی چوکي یعنی پولیس والا چوکي ونه دی پاتې نه پیګو چوک ورکشتام کنه ما تر خیاله گاډه خور کې ولاړ دی نو جناب دا دی چمبہ ګولو مقبره نو دا روډ څخه کوم دی جناب محمد لچی ته لاړ دی او سره دا دی چمبہ ګولو روډ نو السلام علیکم یا اهل القبور نو دا دی چمبہ ګولو دیرا او مقبره او دې کې ما تر خیال په خانه چې تزیرات غنی هم کڅه او روډ خو دې کې لوانی گزاره کوي او په خیدانې منځوري او ته پکار دی روډ ته منظور شي نو نو جناب خار روډ ولا ونه سلیپ نشو او دا دې چمبہ ګولو کله حدود دې شروع شي یا الله خیر الله دې خیر کی چې کډو کې د سلیپ مان شي کنه سړی نه یو دوا حالات کې نو چمبہ ګولو حدود سٹارټ شو او روډ سکوم دی کنه رو ګډوډي دیانتا پټی مټی کړلی دیانتا خسته خوندور شان او سیندره نسنه سره وروته نو دیانتا روډ مکمل په توګه باندې خراب دی د دې کې وړې را گزارا کو نو روډ منځوري زو شي کنه نو دا به لونه بهتر وي د دې کې بیا لګ سي د دې کې غنم سرتي حال لګ گزارا کوي
او روان یو چمبه ګلو ته. الله دې خیر کړي. داسې کې یو شلیف غنې په منځ هېر شي بیا خو کیسه خطا ده ښه نه پرېو نازي نور به تېرېږي. تیری ټریک کامیاب شو دی پر په منځ ویر شو نو منځ سر باران شوی دی. الله دې خیر کړي. روډ سکوم دی څه کچا دی څه پوخ دی مې سلیپ نه شو او دیان ته روډ به ګزاره کوي. دیان ته روډ سکوم دی خوندور شان دی او روان یو چمبه ګلو ته. آیو شهری چمبه ګلو ته سمه زیړې ګلو ته سمه د زیړ ګل نه خور کې ونه که تو سفر نو کیدای شي چیرې وخت کې دې کې ګلونه مولونه وای نو جناب دې کې د نوې بدی هم شوي دي کني اکثر دې کې باندې سکوم دي پخوانی دي نو ډیره ایریا رنيستي ها او دې کې روډ بیا سار خړلې دي او دا دې چمبه ګلو کله او حدود سکوم دې سٹارټ شو نو الله دې خیر کی روډ کې ډېر په بد حال دی. نو جناب دا دی روډ صورتحال یعنی روډ ډېر زیات پیچیده دی او چمبه ګلو حدود ته انټر شو. او تیرې موږ سره جناب بیک ګراؤنډ کې یو کاس ناست دی. الله دې خیر کړي. هڅه په مړې ویر شي که نه او سړي نه یو دوه حالات کړي نو الله دې خیر کړي. او دا دی مسجد الله خیر مړې باندې ویر شي دا ډېر ښایسته خوندور شان مسجد دی او سره د تالاب غونې هم دی. نو اوس کې د تاڼې ماړې یعنی چمبه ګلې بیوټي شروع شي نو دې کې د حال مولونه هم سري. الله دې خیر کړي. زموږ باندې رانه شي نور به تېرېږي. یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر. الله خیر یا الله خیر. گاؤں ته انټر شو ها دې کې پرېو نه ځان نور به تېرېږي. نو جناب دا دی چمبه ګل تو ولې ډارېږې مړه جو ډر گئے ہو مر گئے. نو جناب روډ دا صورتحال دی نو ځان ټیټ ونیسه. روډ ډېر زیات پیچیده دی جناب دیان ته سکوم دی که نه روډ بیخي داسې ده که نه چې سړي نه یو دوه حالتوي چېرته سې نه اوس نو دا دی چمبه ګلو بانډ پوینټ او دا روډ سکوم دی ښې نه یې خطا کړی دې خو روډ داسې و که نه څه بیخي 0/0 ځین څه د کلي والا ته پکار دي که نه شودې مخکې کلي کې وګور دې روډ باندې څه ودرې کېدای شي ځان ته کار وکړي بیخي داسې ده که نه ته بیا یې څه غره نه راخوشئ واپسي کوې پوه شئ او د چړۍ څه کوي. یا الله خیر یا الله خیر. چړۍ ګجارو جناب سړي ګجار راخستی دي که نه ایس د ګجار مې په لیارې یې کښې نو لیارې کې څه کېدی چا ته کېدی بیا به الووانې پوت شي کوي څه الووانې ونه کړي بیا خو کیسه خطا ده. نو جناب دا د چمبه ګلو ماین میدانه دې ته میدان یې چمبه ګلو نو دا چمبه ګلو کلی نو اوس کلي نه څه نه څه په بهر کېدو ولی خیر دا د کلي مسجد او ورسره دیڼ ته د ښایسته خوندور شان ویو رسي. نو دیڼ ته هم باران ډېر ښایسته خوندور شان دي چې تاسو یاد دي دا ولیار باڼ ته هم تللی دی او دا روډ یې کوم دی پنل بټانل دی. نو جناب دې روډ ته منظوري خصوصي په توګه باندې پکار دی څه منظوري وشي نو چمبه ګلو روډ نل بټانل دی او چې چوک راسو به صورتي بریک به فل ټایټ ساتو
نو جناب دا دی چمبهګلو کلی چمبهګلو کلی کې موجود یو نو روډ خو بیخي داسې حال دی که نه چې سړی ښې نه یې خطا کړی د موږ سره یو چېرته کاس ناست دی دی چې یاره زه خو څه نه وم راغلی ښه به هم ویلې څه خال د روډ صورت حال وګوري که څه نه څه کېدی شي منظوري وشي کنې بهر حال دا روډ څه کوم دی یو متي وینې ذهن څه منظور شوی هغه کار شوی بیا روډ نام و نشان بیخي ختم شوی دی نو دې روډ باندې سره راسو که نه پیدل راسو هغه بهتره وي نو چې موټرسایکل مې راسې که نه نو ته به وایې زه دې نه پیدل لاړم هغه به ښه وي نو جناب موږ اوس شعر خو ګیرې پوه شي موږ اوس ګیر یو الله دې خیر کړي سلیپ نه شو نور به تېرېږي یا الله خیر یا الله خیر او کلی کې دا خوندونه وي ځان کس کې بیلټ واچوه بیلټ پوه شي کدي کې خو پرېوتې ایسې بیا کښېنه خطا کې سات موږ سره ورځ ځوان څه کوم دی که نه څه صورت حال ده ایسه حالات ګمبیر دي بیخي نو جناب دا دی روډ صورت حال او د ځوانان څه کوم دي که نه هېڅ څه پاتې نه پوهېږو چې دو ته د کچا روډونه خوند ورکوي که څه حساب دی یا الله خیر وکړي یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر روډ دا حال دی جناب چې چوک راسو که نه دې روډ باندې په موټرسایکل خو بیخي رانه شو څه راسو پیدل راسو او بهتره وي نو موږ یې توباګار کړو خیر بهرحال څه نه څه اوس کې څه نه څه روډ راجواد شو نو جناب دا دی چمبهګلو حال یعنې کلی خو ډېر ښایسته خوندور شان دی خو روډ چې کوم دی صورت حال یې ډېر بوره حال دی او بیا ورته ډېر ښایسته خوندور شان غرونه دي او ورسره دا پخوانۍ نایبادۍ دي نو دا دی چمبهګلو کلي کې او روان یو او څه پخواني آبادي دی خو زیاتره د کومه آبادي چې کومه دی جناب کچا دی نو کلي ښایست هم کچا آبادي سره وي څه کلي کې دا کچا آبادي وي نو سړي ته فیل کېږي چې یاره په کلي کې موجود یم نو الله دې خیر کړي موږ سره ورځ ته کاس کوم ناست دی د روډ سره دی حال تاسو هم ګورو نو داسې کړی دی که نه څه توباګار یې کړی چې دي نه نه وم ناست نو هغه به وای 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 څه کلي ته چمبهګلو ته راسې نو دا خوندونه خو ورکوي جناب او ورسره جوماتونه دا دریم جومات شو یعنې کلي ټول کلي کې درې جوماتونه دي یوه غټه مدرسه دي ستاسو ته یادوي نو ډېر لرې نه خلکو ته هم رسي نو بس دا کلي نه په وتو باندې یو نو جناب دا دی چمبهګلو کلی نو چمبهګلو کې کلي کې موجود یو نو روډ صورت حال څه کوم دی که نه نو دا ډېر بوره حال و اوس کې څه نه څه روډ نقشه راووته موږ ویلو کېدی یوه ټایم کې چې دا روډ نقشه بیخي ګاډه واړه نو روډ ذکر مې ورکړی ځکه ډېر وکړو جناب روډ صورت حال څه کوم دی دی ډېر ګاډ واړو نو کلي والا ته هم په کار دا دي چې یاره اول دا مطالبه وکړي د وډونو موټونو والا چې کوم مینیج ایم پی ای جوړ شوي دي چې موږ ته دا روډ هم وکړو نور کیسې چې کومې دي که نه دا بعد کې دي نو چې د اول روډ سلسله وشي نو دا بهتره وي او خدای ما که د کلي کې یو نیم ایمرجنسي چې اسپتال وړو ترتیب څه هغه خو خپله کوي ګردو مریض هسې ګډوډ وي څه سام بیا ډیلیوري کیس وي نو پاته یې څه بیا هوته لګي څه په کو الله دې خیر کړي بس نور څه نه شي نو روډ سره دې حال تاسو هم وکتو دیان ته خو روډ څه نه څه ګزاره کوي او سره د سایډ کې سکونونه هم دي او کلي کې دا شی خوندور وي دا ګډی شو دا وړکې غونېغی جوړ کړی او څه مو په حال کې دا وختینی آبادي دې ورکړي او دې طرف ته بس آبادي مکمل په ختمېدو دی او اخر کار مین روډ ته راووتو نو جناب دا چمبهګل نو چمبهګل چې کوم دی ډېر پخوانی کلی دی خدای خبر څو سوه کالو نه آباد وي نو مل چمبهګلو به سره هم وکړو چې روډ څه صورت حال دی نور کلی نو روډ صورت حال چې کوم و نو دا ډېر ګډوډ و نو دا جناب لچي ته لاړ دی او دا واپس هنګو طرفې روډ تللی دی نو سره دا خرونه دي خرونه نن سبا ډېر ګران دي
نو جناب دا چمبہ ګل او دا سره یو سکول دی دا ما در خیال چمبہ ګل کې ایزاد منډه وتی مغا سکول دی او دې کې یو مخامخ چې دا ټاور هم لګی دی او دا سره په خوانی بدی دی او نور نه کوو پسی نو جناب دا چمبہ ګل او دې کې بیا د خیره سره مړې سٹارټ شوې او دی ارتان د بیک گراوند کې کوم دی ارتان د کورونه مرونه دي دا ډېر پخواني کورونه دي نو دا روډ به لغونی وی ای بي روډ دی ها نو جناب راغلی چمبہ ګل ته مېلی سیاره تاسو د چمبہ ګل به سره هم وکړو چمبہ ګل څه صورتي حال نو تاسو خپل هم وکړلو چمبہ ګل کې کوم دی دا روډ کوم ډېر بورا حالو نو کلی ولدا هم دا پکار دي سوال مطالبات کوم دي د روډ وکي صدا روډ وشي وسره د نور کرونا بہت اتوماتیکلی کیږي نو روډ بعد حالو نو پاتې نه پیږي صدا کلی والا چې تا مطالبه کړی و د روډ او کنا نو څه شي کېدای شي اوس پورې انسان سم منځوري هم شي نو جناب دا چمبہ ګل کله نو ډېر خوان شان مزه وکړه خو روډ صورت حالي کوم دا ډېره بوره حالو نو بیا د ځکه دا موډر واته نو جناب دا چمبہ ګل کله او دا ځکه دا اټیانې ماټیانې دکانونه دي وسره او دا دي چمبہ ګل مشران نو جامع صدیق مسجد یا الله خیر یا الله خیر یا موړه ضروري کنه سړی نه یو dva حالات کې ټول مشن د ګډ وډ کې دا سره یې څو دکانونه دي نو جناب د کلی بار واپس روډ لاړ دی او دا وسیده لاړ دی هغه ته دا روډ نو هغه روډ باندې واپس خوشیو نو راغلی چمبہ ګل ته چمبہ ګل کله او دا او حال کې لڅ چمبہ ګل ته سم سړ ګل ته سم سړ ګلونه خو پکې خیر بار حال ونه کتو تو کېدای شي چې وخت کې ګلونه مولونه اوس د حال مال لکه نه کوي هر څه حسابي نو دا روډ ډېر ښایسته خوندور شان دی نو ډېر به ښایسته پټي مټي دي او ډېر پټي مټي دي او ما هم فرنٹ کې کوم دی ډېر ښایسته خوندور شان ویو راسي او ډېر ښایسته خوندور شان هار هم دی نو دی روډ باندې بس خوشې نو آسې خوان شان مزه کوي نو الله د خیر کې نو جناب دا چمبہ ګل نو زابې درمان تاسو نه زړه غواړم د بل ویډیو پرې د لوی الله پامان